بسم الله الرحمن الرحیم. د احساس خیریه بنسټ د هیوادوالو د مرستې او ژغورنې او د هیلې مرکز زه ډیره زیاته مننه کوم د احساس د خیریه بنسټ نه چې په ټولو بدو حالاتو کې او په ټولو هغه حالاتو کې چې د انسان توخو د انساني اسباب په دنیا کې د هر طرف نه راپری شي، احساس هغوی ته د مرستې او د ملاتړ لاس ورګود کړی دی. زما دقیقا یاد دی کله د کرونا په وخت کې چې دروازې وتړل شوې، کورونه بند شو، بازارونه وتړل شو او هیڅوک بهر نه راوتل او بېوزله او غریب خلک هغوی ته د مرګ او د ژوند په منځ کې صرف دوه اختیار وو، یا دا چې په کور کې د کرونا د ویرې او د لوږې نه مړه شي، او یا دا چې د کرونا د ویرې د قبلولو سره بهر راوځي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر باندې د کرونا په وژونکې ناروغۍ باندې ژوند د لاسه ورکړي. په دغه بدو حالاتو کې کله چې موږ د ډاکټرانو په حیث باندې هغه د افغان مسلمانو بیچاره ولس سره د خپل خلکو سره مرسته کوله او د کرونا په بدو شیبو کې موږ د هغوی تر څنګ ولاړو. احساس خیریه بنسټ یوازینی بنسټ و چې هغه فعالو، د هغه رضاکاران فعالو، هغوی د ولس د مړو او شتمنو خلکو نه څه را جمع کول او د ولس په غریبو او بېوزله خلکو باندې توزیع کول. احساس خیریه بنسټ په واقعي معنا باندې د الله جل شانه د دین او د انسانیت د غږ پورته کوونکی دی. د الله جل شانه دین چېرته چې قرآن کریم موږ ته د عباداتو نه زیات په اجتماعي خدماتو باندې زور راوړی دی، هلته چې الله فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسې نیکۍ ته نشئ رسېدلی تر څو چې هغه څه چې ستاسې خوښیږي هغه انفاق نه کوئ، هغه نفقه نه کوئ. یا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکي دا نه ده چې تاسې مشرق طرف ته یا مغرب طرف ته مخ واړوئ، بلکې نیکي خو دا ده چې د ایمان نه وروسته تاسې خپل مال ورکوئ غریبانو ته، خپلوانو ته، فقیرانو ته او مسکینانو ته او هغه چاته چې اړمن دي. احساس د دغه دینی شعار عملی او رښتینی انځور دی په ټولنه کې. زه د احساس خیریه بنسټ د یو رضاکار په توګه، زه د زړونو د ناروغیو او رګونو د ناروغیو د متخصص په توګه په دې ویاړم چې زه د احساس خیریه بنسټ یو رضاکار ولنټیر کارکوونکی یم. زه که زما غږ تر کومه ځای پورې رسیږي، زه په خپلو ټولو شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې د خپلو بېوزله او اړمنو ورونو، خویندو او کورنیو سره د مرستې لپاره احساس ته لاس ورکوي. احساس د یو واقعي مسلمان احساس دی، احساس د یو واقعي او رښتینی افغان احساس دی، او احساس زموږ او ستاسې د خلکو د توخو او د هیلو مرکز دی. احساس خیریه بنسټ مرسته وکړئ تر څو موږ او تاسې وتوانیږو د الله رضا ترلاسه کړو، خپل وطن آباد کړو او د خپلو بېوزلو او اړمنو هیوادوالو مرسته وکړو. مننه.